په ننګرهار کې د افغانستان اتلانو جام سیالۍ تر سرلیک لاندې فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همغږۍ د فوټبال فدراسیون له لوري په فوټبال مرکزی لوبغالي کې د ختیځ او جنوبي ولایتونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. په دغه لوبو کې د ننګرهار ولایت په کوربتوب چې پیل شوې دي، لغمان، نورستان، کابل، پکتیا او میدان وردګ ولایتونو د فوټبال لوبډلو برخه اخیستې ده. په دغه لوبو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې ډېر وخت راهیسې یادو سیالیو ته چمتوالی نیولی و او وایي چې په دغه لوبو سره به یې پټ استعدادونه راښکاره شي او د مخکې تګ لپاره یې یو لوی فرصت بولي. دوی همدارنګه پر تجارانو هم غږ کوي چې د دوی مالي ملاتړ دې وکړي ترڅو د فوټبال لوبغاړو مالي ستونزې حل شي او په پوره لیوالتیا سره لوبې ترسره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې محب الله حمیدي دی. له خوست ښار څخه راغلی یم د قهرمانانو لیګ ته او مننه کوو له دوی څخه چې داسې لیګونه موږ ته په لاره اچولي دي. هغه ځوانان، هغه لوبغاړي چې استعدادونه یې پټ دي، دوی کولی شي چې په دا ټورنمنټو کې خپل استعدادونه څرګند کړي، مقصد لا پسې پیاوړی شي، لا پرمختګ پسې وکړي. او د هغه تجارانو څخه مې هیله دغه ده د غټو تجارانو څخه چې مقصد داسې ټورنمنټونه په لاره واچول چې ترڅو فوټبال ته هم کار شوي، هغه ځوانان چې مقصد غواړي پرمختګ پکې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سید هادی هستم از ولایت پکتیا. یک تن از بازیکنان تیم ولایت پکتیا که نامش است ذوالفقار. ما در حدود 3 ماه یا 3 ماه 2.5 ماه آماده گرفتیم به خاطر مسابقه زونال که انشالله آماده هستیم به خاطرش که مسابقه اولش برد بوده، دیگه انشالله که همهش برد است. په دغه لوبو کې د خوست لوبډلې روزونکی شفیق الله وایي چې د لوبو لپاره بشپړ تیاری نیولی و او په لوبډله کې په زیاته کچه ځوان لوبغاړي شتون لري او وایي چې دا لوبې د لوبغاړو د مخکې تګ لپاره یو بهترین فرصت دی. نوم مې شفیق الله دی. د خوست ولایت د مټاچنې قهرمانې لوبډلې سره د روزونکي په صفت راغلی یم. خوشبختانه لومړی به دا ووایم چې زموږ لوبډله په دې ټورنمنټ کې غښتلې قوي لوبډله ده. ټول ځوان لوبغاړي راسره دي او د خپل کلب او 3 میاشتې مخکې موږ د دغه ټورنمنټ لپاره چمتوالی نیولی، آمادګي مو نیولې. انشاءالله اوس په ښه مورال کې زموږ لوبډله روانه ده. نو دا ډېرې مهمې لوبې دي. دا زموږ د داخلي لوبو لپاره، د ورزشکارانو لپاره ډېر ښه تاثیرات پرې اچوي ترڅو موږ وکولی شو چې راتلونکي دپاره د افغانستان ملي ټیم لپاره موږ له دغو لوبو ښه انتخاب وکړو ترڅو په آینده کې د افغانستان یوه قوي لوبډله جوړه کړو. له بل لوري د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس احمد الله صافی وایي چې په دغه سیالیو کې هغه لوبډلې شامل دي چې په داخلي لوبو کې له ځانه ښې وړتیاوې ښودلې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد الله صافی ما د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس. دا د افغانستان د اتلانو لیګ د غوراوۍ سیالي دي د دوو زونونو ترمنځ چې د لوی پکتیا او د لوی ننګرهار ولایتونو ترمنځ دغه سیالۍ په لاره اچول شوي دي. دا هغه سیالۍ دي چې په داخلي ولایاتو کې چې کومې لوبډلې په داخلي لیګونو کې قهرمان شوي وي، بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالۍ ترسره کوي ترڅو د افغانستان هغه 10 ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي. نو دغه سیالۍ مونږ د روشن مخابراتي شرکت په همکارۍ او مالي مرسته په لاره اچولې دي. نو د دې شرکت څخه هم منندوی یم او دا ډېرې ښې لوبډلې په دې ټورنمنټ کې اشتراک لري چې ټولې په خپلو ولایتونو کې قهرمانې لوبډلې دي او ډېرې ښې څېرې د خپلو لوبډلو په منځ کې لري. نوموړی وایي چې دا لوبې د لیګ په شکل ترسره کیږي چې هره لوبډله به 15 لوبې ترسره کوي. نوموړی وایي چې د ننګرهار ولایت د فوټبال منتخبه لوبډله به له خپلې تېرې اتلولۍ څخه دفاع کوي. په دغه سیالۍ چې دلته په دې پړاو کې کیږي، دلته 6 ولایاته ونډه لري چې د پکتیا ولایت دی، د خوست ولایت دی، میدان وردګ ولایت دی، نورستان ولایت دی، لغمان او ننګرهار. دا د لیګ په سیستم باندې ترسره کیږي چې 10 ورځې دوام کوي. هره لوبډله 15 لوبې کوي چې ترڅو د امتیاز په ډول وګورو چې کومه لوبډله به قهرماني ترلاسه کوي. تیر کال ننګرهار خوشبختانه قهرماني لاسته کړې وه. دا ځل لوبډلو نورې لوبډلې هم په آمادګۍ راغلي. وګورو چې دا ځل به څوک دوم پړاو ته لاره پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې یادې سیالۍ به 10 ورځې دوام وکړي او ګټونکې لوبډله به د هیواد 12 غوره لوبډلو ته لار پیدا کوي.